سلامونه او تیر اختر مبارک. اختر ځکه یادوم چې افغان کرکټ ستوري وروسته په همدې تړاو اورو چې پیغام یې درته څه دی. د یو افغان زلمي څوک وهونکي کیسه هم را سره ده او ځینې نور مطالب هم لرو، خو پیل به په پارا اولمپیک سیالیو وکړو. د ریو په پارا اولمپیک سیالیو کې چین له نږدې 200 مډالونو سره چې تر 80 ډېرې د سرو زرو دي تر ټولو هېوادونو وړاندې دی. برتانیا نن د سرو زرو 50 مډال ته سترګې نیولي او دویم دریځ یې پیاوړی کړی دی. پارا اولمپیک سیالیو د برازیل ووړ او زوړ لوبو ته هڅولی. دلته به یې ووینو. دلته یې لیکلي د اوبو غاړه د ټولو لپاره. دا د هغې ډلې نوم دی چې د برازیل د ریو پر سمندرغاړو معلولین هڅوي په لوبو کې برخه واخلي. بنسټي ښودونکي تر ټکر وروسته سمندرغاړې ته نشو تلای. هغې پر انټرنیټ پلټنه وکړه او نور معلول کسان هم وموندل چې غوښتل یې پر سمندرغاړو لوبې وکړي. همدا د دې پروژې د پیل لامل شو. هره اونۍ دغه ډله فعالیتونه پلانوي او د اړتیا وړ سامان ورته برابروي. په پیل کې دښمنۍ را سره ډېرې وي. ټولو فکر کوي هغه کسان چې معلول دي باید دننه ځانونه پټ کړي. 8 کاله وړاندې چې مو دغه پروژه پیلوله د سمندر غاړې ته معلول کس نشو تلای. که به چیرې خلک راتلل هم نو مجبوره به و چې د سمندر غاړې پر څنډو په خپلو ګاډو کې وي. ځینو یې دا جرأت نه کاوه چې راووځي او ریګ ته ولاړ شي. داوی 11 کلن دی. هغه له زیږیدنې سره یو ډول ناروغي درلوده چې ځینې معلوله سوی و. د هغه سرفینګ یا پر تخته په اوبو کې لوبې ډېرې خوښیږي. په نړۍ کې تر ټولو ښه احساس دی. سرفینګ زما په ژوند کې تر ټولو ښه شی دی. زما مور هم چې وړه وه سرفینګ یې کاوه. ما هم غوښتل د هغې په څیر شم. هغې ماته یوه تخته اخیستې وه چې زه هم پر سمندرغاړې لوبې ورسره وکړم. یوه ورځ یو صرف کوونکي ماته بلنه راکړه. ما هم هو ورته وویل. دا زما یو خوب و. له هغه سره پر تخته ورپورته شوم. وروسته یې بیا خپله تخته هم راکړه. د هغه کس لپاره چې داوی ته یې تمرین ورکاوه اسانه خبره نه وه. په پیل کې خبره ډېره پیچلې وه. ما باید داوی ته د خوندیتوب احساس ورکړی وای. د هغه جسمانی حالت داسې دی چې په اوبو کې لاس او پښې نشوی وهلی او نه هم غوټه وهلی شي. دی باید پر بل کس تکیه وکړي چې پام پرې وکړي او ده ته جرأت ورکړي او دا تر ټولو ګرانه وه. د لاشعور په مرسته او د خپلې بېساري لیوالتیا پایله ده چې نن داوی تر بل هر کس له سرفینګ څخه خوند اخلي. سهیل احمد افغان مسلکي څوک وهونکی دی چې سبا د سپتمبر په 18 نیټه په لندن کې سیالي لري. سهیل تر اوسه ګڼې مسلکي لوبې کړي چې له یوې پرته په ټولو کې بریالی و. دا یې هم خپله کیسه د ده له خولې. I'm gonna take over the world. Why these haters getting hate? زما نوم سهیل احمد دی او زه مسلکي بوکس کوم په انګلستان کې. او زه د ملک ته په 2000 کال کې راغلی وم انګلستان ته، لندن ښار ته. 11 کلن ماشوم د افغانستان نه سفر یوازې. ما بوکسینګ شروع کړ په 2000 کال کې. د هغې نه مخکې ما تایکوندو کوله. اوله مسابقه مې چې وه 2000 کال کې تاسو ته مې چې ټرافي وښودله، مډال مې وښودو چې هغه زما د اولې مسابقې وه په 2000 کال کې. ما اوسه پورې 22 ما مشو مسابقې کړي چې هغې کې ما 3 بایللي، 2 مې بایللي دي او 10 مې ګټلې. او په پروفیشنل کې ما 8 مسابقې کړي دي پروفیشنل چې 8 مې نه مې یو بایللی دی، 7 مې ګټلي دي. او د هغه 7 نه مې چې ګټلي دي هغې کې 15 په ناکاوټ مې ګټلي دي. نو الحمدلله اوسه پورې چې زما دا کریر چې زما چې روان دی په ډېرې ښه ډول روان شکل باندې روان دی. هدف زما په بوکسینګ کې دا دی چې زه د دنیا قهرمان باشم. جالبه خاطره زما دې مسابقو نه پاتې دی څومره مې چې کړي دي چې کومه ورځ چې ما د یو لاتویان چمپیون سره مسابقه، درېیمه پروفیشنل مسابقه مې وه. په 4 راوند کې زه رشته یې ووهلم، ویې غورځولم، خو لیکن زه بېرته راجیګ شوم او مسابقه مې ته نه ګټله. نو دغه مسابقه اوسه پورې زما په ژوند کې به هېره نه شي، ځکه چې ما یو چانس واخیستو او الله پاک زما سره مل و هغه ورځ او کامیاب
ضعیفه نقطه زما دا ده چې زه دغه استراحت ترې نه کوم استراحت نشم کولی او په وخت باندې دا ډوډۍ خوړل او دا د نیوټریشن چې دا کم دی که نه دا زما له صحیح نه رارسېږي نو ځکه چې زه تمرین چې دی زه ډېر سخت سخیله تمرین کوم او زما یو عادت دی چې کله جیم کې یم تمرین ځان باندې ډېر زیات کوشش کوم که نه لکه ځان ډېر سخت ته مخ کوم ځکه چې جیم کې ځان سخت ته مخ کړي نو کله مسابقه کې ته په اسانۍ کولی شي چې وګټي بایلل ګټل په سپورټ سره ملګرتیا ده څوک ګټي څوک بایلي د هر شي نه چې زه ډېر یریږم هغه بایلل دي زه په دې باندې نه یریږم چې مثلا زما به خلک بده خبره وکړي یا زما خلک به رای نه شي زما مسابقو ته لیکن په دې یریږم ځکه چې زما کوم هغه مقصد په زړه کې دی کوم مقصد زه پلان چې لرم هغې ته لږ زره ځنډېږم نو زه غواړم چې خپل مقصد ته څومره زر کولی شم دغه ځان نو زما کوشش همیشه هم دا او همیشه هم دا او وی به انشاءالله چې زه هره مسابقه وګټم انشاءالله او دغه یو دانه مې چې بایللې ده چې هغه هم دا یو دانې نه ډېره نه شي او په ټول دنیا کې لکه ستوري غوندې افغانستان ته وځلیږي انشاءالله سهیل احمد دی بریالی وي اوس هم د لوبو څو لنډ خبرونه انګلستان د بنګلادیش د سفر لپاره خپله کرکټ لوبډله اعلان کړه دوی درې داسې لوبغاړي نومولي چې تر اوسه یې په ملي لوبډله کې لوبې نه وې کړې دغه درې لوبغاړي 19 کلن حسیب حمید بن ډکټ او ظفر انصاري دي الکس هیل او ایان مورګن د امنیتي اندېښنو له امله بنګلادیش ته له سفر لاس واخیست په فوټبال کې مانچستر یونایټډ په دویمه پرلپسې لوبه کې ماتې وخوړه دوی په اروپا لیګ سیالیو کې د هالند له فاینورد څخه 1-0 وبایلله د هوزې مرینو لوبډلې د شنبې په ورځ د خپل ښار له لوی سیال مانچستر سیټي هم لوبه نه وه ګټلې د اروپا لیګ په نورو سیالیو کې د روسیې زینت سنت پیټرسبرګ د اسرایلو له مکابي تل ابیب څخه 3 ګولونه وخوړل خو د لوبې په وروستیو 15 دقیقو کې 4 ګولونه وکړل او بریالي شول د 2018 کال د نجونو اروپایي اتلولیو لپاره د غوراوي په لوبو کې انګلستان استونیا څخه 5-0 وګټله دانیل کارتر 3 ګولونه وکړل دا دویمه پرلپسې لوبه ده چې دغه ستوري پکې 3 ګولونه کوي په نورو لوبو کې اسپانیا په مونټینیګرو 14 ګولونه وکړل ناروې بیا قزاقي نجونو ته 10 ګولونه ورکړل 14 ګولونه هم په خوله یادېږي دا نو فوټبال نه سم کرکټ شو او چې خبره د کرکټ شوه داسې راپورټونه دي چې شاید په دسمبر کې د انګلستان الف لوبډله په دوبۍ کې له افغانستان سره یوه 3 ورځنۍ لوبه وکړي البته دا خبر لا تایید شوی نه دی افغان لوبغاړي دمګړی په هند کې په چمتووالي بوخت دي چې له بنګلادیش سره 3 یو ورځنۍ لوبو ته تیار شي د اختر په ویاړ ځینو افغان ستورو دا پیغام را لېږلی چې ورسره د لوبو دا اونیزه خپرونه هم بشپړوو شاد اوسئ هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم او الله تعالی دې وکړي چې اختر هم په خیر سره تېر کړي او الله تعالی دې په ټول هیواد کې په ټول مسلمانانو باندې ورحمیږي او الله دې موږ په افغانستان کې امن راولي السلام علیکم ټول هیوادوالو ته ټول د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر د ورځې مبارکي وړاندې زه هم په خپل وار سره ټولو هیوادوالو ته ټول مسلمان ملت ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم خدای تعالی دغه اختر په موږ تاسو په هیواد کې د خوشحالۍ صلحي زما طرف نه ټولو هیوادوالو ته مینوالو ته ټول ته د غټ اختر مبارکي وایم زه هم په خپل وار ټول هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم الله دې وکړي دوی عبادتونه قربانۍ الله په دربار کې قبول منظور